طالب وسلوالو ته د رئیس الوزرا نوې سپارښتنې. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. طالب وسلوالو ته د خپلو مشرانو سپارښتنه. په موټرونو د مشرانو عکسونه مه لګوئ. د طالبانو د حکومت کابینې غونډه کې پریکړه شوې چې د دوی وسلوال به تر دې وروسته په موټرونو د خپلو مشرانو یا نورو کسانو عکسونه نه لګوي. د کابینې غونډه کې ویل شوي چې په موټرونو د اسلامي امارت د مشرانو یا نورو کسانو د انځورونو لګول په مطلق ډول بند دي. په دې غونډه کې همداراز د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست ته سپارښتنه شوې چې خپل اړوند کسان له دې کاره منع کړي. د یادونې ده چې د تیر حکومت پر مهال وخت ناوخته د بې پلیټه بې اسنادو موټرونو تورې ښیښو او همداراز پر موټرونو د مشرانو د عکسونو لګونو پر موضوع بحثونه کېدل او امنیتي ادارو یې د مخنیوي کمپاینونه هم ترسره کول. هغه مهال ادعا دا وه چې د ورانکارو او جرمي ډلې ډیر وخت د تورو ښیښو او هغه موټرونو په استفادې جرمونه کوي چې د بیلابیلو مشرانو عکسونه پرې لګېدلي وي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.